السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. راځو د دریمې اونۍ میشنو پښتو ترجمې ته. لومړی میشن ښکته کېدل دي په میلټري بوس رنګل سرکسیزه نقشه کې. دوهم میشن دریمه اونۍ کې 80 دقیقې مصرفول دي. دریم میشن لاس ملګرو ته وینه ورکول دي. څلورم میشن شپږ آیر ډرفونه خلاصول دي. پنځم میشن استعمالول دي پلینګ ریجن مالټیپایل شیډو اینډ ریمینډیشن جیسټو یو ځل استعمالول دي په ایونټ والا نقشه کې. دغه ټول په انځور کې درته ښکاري. دغه به یو ځل استعمال کړئ، دغه میشن پوره کېږي. شپږم میشن دریمه اونۍ کې 3 ورځې کې اندر هېرېدل دي. اووم میشن پورته کول دي میډیفیک یو ځل. اتم میشن ښکته کېدل دي بیلنا سیټي باندې په رینډو نقشه کې. نهم میشن دغه کلیم کول دي یا وختل دي په دیوالو کړکیو باندې د خپله د ګیم په جریان کې پوره کېږي. لسم میشن 2 وارې یا 2 ځلې 100 مترو په اندازه کې نفر وژل دي. 11 میشن 5 نفر وژل دي په ال ام جی باندې په رنګل یا سرکسیزه کې ال ام جی ډي پی ام جی 3 او زیړکۍ یا فیکا د پنځور کې درته ښکاري. 12 میشن 5 ګیمو کې 15 ځله کې هم پورته کول دي. 14 میشن 1 نفر وژل دي په ام 4 باندې. اخیری او وروستی میشن استعمالول دي میډیکیټ دی یو ځل. دا د دریمې اونۍ میشنو پښتو ترجمه. که تاسې کوم وړاندیز پیشنهاد غوښتنه لرئ ضرور یې راته په کمنټ کې ولیکئ. د نورو حیثیت ویډیوګانو لپاره افغان ګیمینګ پیج در سره فالو کړئ. که څوک ټیک ټاک استعمالوئ ټیک ټاک کې هم افغان ګیمینګ در سره سرچ کړئ.